الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تملي راديو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او رسول السلام څخه مولوی عبدالمالک منقاد د اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم د خبرونې له لارې زه تاسو ته هرکلی وایم الله مو جوړ او روغ لره. قدرمنو یو دوه یا درې حدیث تاسو مخکې ستاسو حضور ته تلاوتوم او هغه تاسو ته وړاندې کوم. الله پاک ته توفیق راکړي چې هغه په ښه انداز کې بیان کوم او بیا دې موږ تاسو ټولو ته الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. قدرمنو یو حدیث کې راځي وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما قدر منو د دې حدیث الفاظ ما تاسو ته وویل د دې مقصد او خلاصه او غاستی هدف مقصود د نبی اسلام څخه هغه ده د الله پیغمبر وایي ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي له نبی اسلام څخه د حدیث اوریدلې ده. نو هغه دا وایي پیغمبر علیه السلام وایي پر چا که د یو چا مظلمه ولا مظلمه څه معنی د یو چا که پر چا باندې حق د یو شي د ظلم ور باندې کړو د هغه په حق کې د هغه عزت تلر لوټ کړی وو یا یو بل داسې شي نو هغه دی نن لا ور خلاص کې نن دی لا ور حل کې نن دی لا ور کې قبل تر دې مخکې تر دې سي د پرده باندې داسې ورځ راځي چې په هغه ورځ کې نه د سره نه دینار وي نه درهم نو یعنی د قیامت تر ورځې د مخکې لا دغه خلکو حقیه ورکړي ځکه داسې ورځ د پرده باندې را روانه ده چې په هغه ورځ باندې د حق بیا نشي ادا کولی. نو کله چې د قیامت ورځ راشي او پر چا باندې د یو چا مظلمه وي د یو چا حق ور باندې وي نو بیا داسې کار ورسره کېږي چې عمل او حساب شروع شي د اعمالو حساب شروع شي نو دی راولي سره له خپلو نیکو اعمالو نو نیک اعمال د راواخلي الله پاک د کم چا حق چې د تلار کړی ده یا کومه مظلمه او کوم ظلم پر چا باندې کړی ده هغه نیک اعمال هغه ته ورکړي او که چیرې د نیک اعمال ختم سی او د هغه خلکو حقیله پر د باندې وي نو د الله رسول وایي بیا د هغو خلکو ګناهونه د کم سړی حق او عزت او چې د لوټ کړی د کم ظلم د پر چا باندې کړی د هغه سړی د ظلم په سبب سره د هغه ګناهونه کچيري هغه ګناهونه بیا راوخصل سي پر دې سړی باندې ورغورځي کم چې د چا حق لوټ کړی ده. ګوره د حدیث داسې مطلب ده برتی خلاص روایم وای کم چا چې د کم چا په حق ظلم کړی ده نو د نیکی په ورځ د آخرت باندې راخصل کیږي او هغه چاته ورکول کی کچيري د نیکی ختمي سولې او د هغه سړی ک یو یک دوی کدري ک هر څوی د هغه پر د باندې حق ده د نیکی ختمي سي او د خلکو حقیه نه ادا سوي بیا هغه سړی چې د جانب مقابل ده که یو وي که دوه وي که درې که هر څو وي د هغه خاوند د هغه ملګري دغه ګناهونه راخصل کېږي پر ده باندې ورغورځول کېږي. نو زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام وایي قبل تر دې چې ورځ د آخرت راځي دغه د خلکو حقې ور ادا کوي هلته بیا نه دینار څه نه درهم څه دي هلته پیسې او شی نشته چې بیا په مقابل کې په دیت کې ورکړي او د حق ور ادا کړي. نو تر هغه مخکې په نن ورځ کې تاسو کوشش وکړئ کوشش به مو دا وي چې د چا حقونه لوټ نه کړو خو بیا هم که د چا حق له چا څخه لوټ سي او په دې حدیث خبر سي یا په شریعت مطهره باندې خبر سي داسې خبر سي چې
بیا ورځ په آخرت باندې بل شی ګټه نه کوي، زما نیکۍ درته ورکول کېږي یا د ګناهونه بیرته پر ما راغورځي. کوشش دې دا وکړي چې هغه نن لا ور ادا کړي، ځکه چې په دنیا کې خو څه کېږي هلته بیا څه نه کېږي. یا دې عفو ځینې وغواړي یا دې پیسې ورکړي یا دې هر هغه طریقه چې د حقې د ادا کېدلو هره طریقه جوړېږي هغه رقم دې جوړه کړي. زما عزتمندو نبي اسلام یو ورځ پر منبر ناسته تقریر کوي او دا ورته وایي پر ما باندې که د چا حق هغه د چا قصاص یا پور راباندې هغه دې نن له ما څخه واخلي. بیا زه نن ورته حاضر یم هر چاته، که مې څوک په چافېړه وهلی، که مې څوک په لښته وهلی، که مې څوک په هر څه وهلی یا بل حق راباندې وي، هغه نن لا زه اعلان کوم چې د چا حق کوي زه نن حق ورکولی سم. ورځ په آخرت باندې بیا هغه ته حق نه سم ورکولی، بیا عاجزه یم. ګوره د الله پیغمبر هم دا وایي زه عاجزه یم، یعنې مخکې تر دې د عاجزو تورې خو نه دي ویلي حدیث کې داسې. غرض دا شی ده چې نن تاسو درکولی سم. په یو تقریر کې نبي اسلام پر منبر ناسته، صحابه کرام ورته ناست دي. په دې کې یو سپین ږیری صحابي راولاړ شولو او عکاشه بن محسن ورته وایي دا صحابي ته انشاءالله داسې نوم یې ده. هغه ورته وایي یا رسول الله زما خو یو قصاص در باندې شته، یو پور مې در باندې شته، کې راکړي. نبي اسلام وایي بیخي ورته حاضر یم. څنګه پور؟ وایي یو وخت کې زه په لکړه باندې وهلی یم، دا لکړه دې په داسې په دا نس کې وهلی یم چې زما نس هم لوڅ ولو. نو هغه صحابي دا خبر ورته وکړه. نبي اسلام بس کم حق چې راباندې هغه نن در کوم، کم قصاص یې کار شي. نو دول زه خو خپل قصاص غواړم دې صحابي ورته وویل. صحابه کرام د دې صحابي په مخ کې وراري سول، زموږ پر ځای د ده پر ځای له موږ څخه واخه. نبي اسلام چې ما اخله موږ سې واخه، موږ یې در کوو د ده پر ځای باندې. خو به هر تقدیر ډېرې هرې ځلې حدیث کې راځي، هغه اوږد حدیث ده چې حسن حسین د نبي رسول مسیانو په دا وخت کې راته لفظ چې هغه به درکړي، به څوک درکړي، به څوک درکړي. خو دا صحابي په هېڅ ناراضه کېدی، ویل زه نه له ده څخه دا دیت دا قصاص زه له د الله له پیغمبر څخه غواړم. نو بالاخره خبره پر دې باندې فیصله شوله چې نبي رسول دا قصاص ورکړي. نبي رسول بس زه در کوم، زه خو ته اماده یم. خو دا صحابه و کرامو د ده په باره کې د نبي رسول په باره کې دا عرض ورته وکړي چې د پر ځای له موږ څه واخه یا له بل یوه څه واخه، د الله نبي څخه مه اخه دا قصاص. خو دوی په بل شي باندې نه راضي کېدی. بالاخره دا صحابي وای رالی، نبي اسلام خپل نس ورته دغه کوي، ورته اراسته کوي چې بس په دغه نس کې په هغه لکړه باندې چې ما ته څه رقم وهلی هغه رقم مې ووهه. نو صحابي چې ورته رانږدې شول یا رسول الله په کومه ورځ باندې زه تا په دا لکړه وهلی یم، زما نس لوڅ ولو، په داسې حالاتو کې دې وهلی یم. نبي اسلام ته ویل یعنې نس به راته لوڅی. د الله نبي د خپل یا لنګ یا کم کمیس له نسه څخه راجع خواته کوي، بس همدا رقم درسره کوم. وایي صحابي چې کله د نبي اسلام دا نس مبارک ولید وایي لوڅ ولو، نو دا د الله پیغمبر نس چې کله لوڅ ولو، صحابه کرام هم ناست ټول په دې حالات کې حاضر دي. دا عکاشه بن محسن چې یو سپین ږیری صحابي ده، دا ورغلی د پیغمبر علیه السلام پر دا نس مبارک باندې خوله ورکښېښو مچې کوي، او دا یې ورته وویل ما بس هم دا ځای غوښتی چې زه ورځ په آخرت باندې ستا زما شونډان ستا له مبارک نس راولګېږي، نور زه قصاص څه کوم، ما همدا غرض ولو چې ستا نس مبارک سره زما شونډان ولګېږي، زه مچ کړمه. ګوره صحابه اریان شولو چې دا دونه په شي نه راضي کېږي، او بالاخره دې صحابي داسې انداز کې داسې چل وچلوئ چې د پیغمبر سره دومره مینه ورسول، د ده نس مبارک زه مچ کړم پر دغه ترتیب باندې، کنې قصاص نه غواړم یا رسول الله، نور بس غرض مې دغه شی و چې زه مچ کړمه. نو بیا مچ کوي. دا خبره هم داسې وله، یو وخت په یو غذا کې دی روان و، د نبي اسلام له کړه نافهمه د ده د ده له نسه څخه لګېدلې وله، پر اسانو سپارو، داسې حدیث کې راځي پر اسانو سپارو و، یو غذا ته له هغې خوا تلو، کله دې خوا تلو، هغې خوا راتلو هم کله دې خوا ورتلو. د نبي اسلام له کړه مبارکه له دې سړي څخه لګېدلې وله، دې صحابي څخه، نو هم په داسې کیفیت کې لګېدلې وله لکه څنګه دا صحابي تعبیر کوي. وایي بیا د الله نبي مچ کوي چې زه ستا څخه د قصاص اراده نه لرم، فقط مې دغه غرض مې و چې زه ستا له نس مبارکه څخه زما شونډان ولګېږي، زه مچ کړمه. نو قدرمنو ګوره د الله پیغمبر بار بار اعلان کوي پر منبر باندې ناسته چې د چا که پر ما باندې حق او ظلم پر ما باندې کومه حقیه لري، قصاص زه ورکوم، نن حاضر یم. د دې حدیث خلاصه هم دا ده قدرمنو. نو مخکې تر دې چې موږ تاسو ته داسې ورځ را روانه یې چې په هغه کې سړی ډېر عاجزه یې او بیا یې هېڅ شی په وس نه یې پوره، نو تر هغه مخکې باید موږ تاسو کوشش وکړو چې یارې خو د یو مسلمان حق لوټ نه کړو، د یو چا په حق کې ظلم و تیری ونه کړو، خو بیا که د چا څه وایي په خطایي یا په هر رقم یا په قصدني باندې
کوشش به دا کوو چې هغه حقیقه نن ور ادا کو په دې ورځ باندې هر څه کېږي په دې دنیا کې، هلته بیا څه نه کېږي. هلته بیا سړی یو سبحان الله ته ما بار بار ویل دي، ورځ په آخرت باندې داسې یو به سړی مفلس وي، یو سبحان الله ته بیا ډېر ضرورت وي، خو هغه باره نور نه پیدا کېږي. په دې دنیا کې که چا ویلي هغه به هلته په ښه ورشي، خو بیا وروسته به د دنیا له اعمالو څخه بیا هلته په هغه دنیا کې که سړی هر څونه ووایي زه به اعمال وکم یا به دا کم تسبیحات ووایم یا کم ذکرونه وکم، هلته بیا فایده نه ورته رسوي. نو هلته بیا د چا اعمال ته ډېر سخت ضرورت وي، له بلې طریقې څخه بل څوک ځینې ویسي. بیا ډېر د افسوس خبره ده، الله دې وکړي موږ تاسې د کم مسلمان په حق کې چې موږ تاسې غیبت کړی دی یا مې په چا پسې خدای نه کرده یو درواغ ویلی یا یو ابترا مې پسې کړی یا مې د یو چا حق خوړلی، الله دې وکړي چې موږ تاسې داسې یو احساس را پکې پیدا شي او داسې یو مفکوره را پکې پیدا شي چې د هغه سړي حق هغه څخه معافي وغواړو یا حق ور ادا کړو. قدرمنو، زموږ د دې خپرونې په دې خپرونه کې لنډه دمه کوو او وروسته له دې دمې څخه بیا ستاسو حضور ته راګرځم. هیله کوم چې دا خپرونه زموږ سره عمر د زړونو امیر، د غورځنګونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر. عمر د زړونو امیر، د غورځنګونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر. شهید امیر د امارت ټینګ کړي مراد د وحدت، برم یې ژوندی کړ د امت د خپل شیرین ځان په قیمت. شهبت الله بیا صف که رهبري کړ تر هدف، مونږه هم ټول یو مکلف چې د صف ساتو بشرف. عمر د زړونو امیر، د غورځنګونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر. چې امارت یې کړ تاسیس، هیلې یې مړې کړې د ابلیس. و یو مالنګ عادل رهبر د اغیار هر چانس یې کړ میز. د نن غیرت شو یو سمبول، جوړ یې له ستورو سپین شپول. د مسلمه امت ویښتیا کې یو خاص اساسي رول. عمر د زړونو امیر، د غورځنګونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر. هیریږي نه شهید امیر، عجیب رهبر و مدبر، مرحوم امیر المؤمنین پشان یې پام و پر بهیر. تل د اشغال د خاتمې او د اعلا د کلمې، ارزو ارمان یې و د ژوند نن یې شوې هیلې زرغونې. عمر د زړونو امیر، د غورځنګونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر، د طوفانونو امیر، د تندرونو امیر. شکر نن شیخ هبت الله امیر دی حافظه الله، واجب په مونږ اطاعت بحر دی د علم تقوا. پام بکړي ډیر عبید اشنا چې در نه پښه نشي خطا، د خپل هر معاشر توصیه چې هېر نه کړي عبدالله. عمر د زړونو امیر، د غورځنګونو امیر،
د طوفانونو امیر د تندرونو امیر د طوفانونو امیر د تندرونو امیر عمر د زړونو امیر د غورځنګونو امیر د طوفانونو امیر د تندرونو امیر د طوفانونو امیر د تندرونو امیر. له لنډې دمې وروسته یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته هرکلی وایم. قدرمنو، پر همدې موضوع باندې زه ستاسو مخکې یو بل حدیث تلاوتوم. نو د هغه حدیث الفاظ درته وایم او بیا خلاصه او مطلب درته وایم. هغه حدیث هم له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت شوی ده. الفاظ یې دا دي: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعا، فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا أو سفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. زما عزتمندو، د دې حدیث خلاصه دا ده: د الله پیغمبر او صحابه کرامو ته دا وایي تاسو مفلس او هغه مسکین، یعنی څوک چې مفلس او مسکین شي نه لري، دا پیژنئ په موږ کې دا څوک ده. ګورئ، د الله پیغمبر سوای آیا تاسو هغه څوک پیژنئ چې هغه څوک مفلس وي، شي نه لري؟ صحابه ورته وویل: یا رسول الله، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مفلس خو موږ پیژنو یا رسول الله، هغه څوک چې نه درهم لري او نه سامان او اسباب لري. د الله پیغمبر وایي نه، مفلس اصلي مفلس هغه څوک ده چې ورځ په قیامت باندې بدای راوستل سي او د اعمال سي منځونه یې کړي دي هغه به مراسي، او کم روزي سي نیولې دي هغه به مراوړي، او کم زکاتونه سي ورکړي دي هغه به په عمل نامه کې نوشته هغه به مراسي، او هغه څه اعمال به هم راسي کم چاته د شکنځل کړي دي او کم چا په سي درواغ ویلي دي او د چا مال سي خړلې ده یا د چا ویني تو کړي دي یا څوک وهلې ده، دغه اعمال سي نشته دا به مراسي، او کم هغه جانب مقابل سي دغه اعمال ورسره کړي دي هغه به مراوستل سي. نور حدیث تقریبا هغه حدیث ته ورته دي، خو دا خبرې جلاوي نور پکې کې وي. نو نبی اسلام وایي دغه له حسناتو څخه کم نیکی شي کړي وي هغه به دغه ته ورکړل سي. مثلا څوک چې وهلې د چا په درواغ ولې څه به هغه ته ورکړل سي، څه به هغه ته ورکړل سي. نو کچيري فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. وای کچيري د نیکی نيستي سي هغه نیکی سي د کړي وي هغه د په بدله کې ورکول کم زکاتونه ورکړي، کم منځونه کړي، کم حجونه کړي، کم روزي نیولې، هر هغه څه نیک عمل سي کړي هغه ورکي د خلکو ته ورکي د خپل حقوق ځخلک په دنیا کې سړی چاته پورونه ورکي اخر د دنیا نيستي سي. نور نو بل شیخ نه راضي باندې پسي واغورځو ابل نور خلک څه باقي پات شو ازمر حکه پرسته باندې پسي واچي نو ولې نه راکې مثلا د مثال په ډول باندې. نو دغه سي دغه خلکو په مقابل کې د کم ظلم ور باندې کړی، کم دنیا کې د ضرورونو رسول د چا مال خړلې، د چا په درواغ ویلي، چا په د چا ویني تو کړی، څوک وهلې د دنیا کې به الله پاک وايي نبی رسول الله ورکول کېږي تر څو چې د دنیا کې نه استیسولې بیا به نور حدیث له مخکې حدیث سره برابر د پای ټکی له بل حدیث سره برابر دي. وای کله چې د نیکی نيستیسولې نو مخکې تر دې چې د هغو حقونه ادا سي نو اخذ من خطاياهم فطرحت عليهم، بیا به د هغو ګناهونه راواخصل چې د هغو خلکو چې کوم ظلم د پر کړی د پر د باندې ورغورځول سي ثم طرح في النار. رواه مسلم. وای ورسته له هغه ځخه چې ګناهونه هم پر د باندې وغورځول سي نو د هغو خلکو حکم پر پات نه خدای خالق ګناګار پاتې سولو. څه معنا؟ یعنی یو شی د سره نو پاته خو منځونه هم کې ولاړو، په کوم منځو چې بده اخلاصوي جنت به وي هغه هم کې ولاړو، کوم زکاتو چې بده اخلاصوي هغه هم کې ولاړو، کوم روزي چې بده اخلاصوي هغه هم کې ولاړو، کوم بل نیک عمل چې بده اخلاصوي جنت به وي سبب د دخول د جنت به ګرځي هغه هم کې ولاړو. سر پر هغه د ګناهونو پاتې سو نیکی هم لاړلې نو خدای دغه ګناګار سړی پاتې سو دغه ګناهونه هم پر وګرځيږي. ورسته لا غزخنو بیا حدیث کې راځي، د حدیث مسلم نقل کړی ده چې بیا د په جهنم کې الله پاک ور کې وګرځي ځکه د خلکو حقونه ور باندې پاتې دي، خپل هم ګناګار پاتې سو، نیک عمل ټول نشته سلو او دغه په وجه د جنت ته هغه لاړلو
حتی دغه خلاصه کوي خپل ګناهونه چې ورپاته سي ورپاته د نورو خلکو ګناهونه هم پر د باندې وربار سول. نو داسې یو ګناهګار نفس هغه الله پاک بیا جهنم ته وغورځوي، ورته وغورځوي. نو بیا که چیرې سړی مسلمان خو نو د اسلام په وجه باندې بیا یو وخت دی ورځخه بیا الله پاک څومره سزا ورکوي ما الله ته معلومه ده دغونه ورکي او بیا له ورځخه بیا څه وخت راوباسي او د جنت او د جهنم ورسي د هغه بیا نه تیریږي و دي که په دې ورکې نه تیریږي نو په هغه کې به چیرې تیر سي ډېر سخت عذاب ډېر تکلیف ده. نو قدرمنو دا حدیث له هغه حدیث سره که څه هم په بعضې جملو کې ورته ده خو د دې حدیث هم خلاصه دا ده چې د بل چا ګناهونه بیا سړی نشي بارولی، یعنې دا معنا دی نشي بارولی، هغه سزا بیا نشي کاټولی، ډېر زور غواړي. نو مخکې تر دې چې تاسې له ځانه څخه مفلس جوړوي باید ځان غني جوړ کړئ. څه معنا؟ یعنې د خلکو حقونه باید ادا کړئ. د خلکو حقونه چې پر تا باندې ته مفلس یې اگر که په دې دنیا کې ته ډېر مالدار کس یې اگر که ډېره دنیا ولرې شتمن یې په میلیاردو ډالر ولري میلیاردو باندې دنیا ولري او بنګلي ماڼۍ موټرې ولري خو لیکن ته مفلس بلل کېږي چې کله د چا حق دې لوټ کړی ته د شریعت له نګاه څخه ته هغه مفلس یې چې ورځ په آخرت یو څو شپې په خود آباد یې لیکن کله چې د آخرت دغه غاټه اوږده ورځ چې په هغه ورځ باندې دا ځوانان بیرته سپینږیري کېږي دومره اندازه وخت هلته یعنې په هغه ورځ باندې یو د آخرت ورځ تقریبا په یو قرآن کې یو ځای آیات راځي چې 1000 کلونه لکه داسې وزیدونه قدر ورځ ده. نو په هغه ورځ باندې بیا سړی مفلس د هغې ورځې مفلسي بیا یوې خواته لاس نه غځېږي. په دې دنیا کې خو یو څه کار هر څه کار کېږي که سړی مفلس هم یو څوک کومک او معاونت ورسره وکړي هلته بیا معاونت نه ورسره کېږي الا ماشاء الله که یو څوک داسې څوک ولري چې داسې شفاعت یې وکړي خو بیا بېله خبره ده چې شهید ولري چې د ډېرو هغو خلکو شفاعت کوي چې هغه مستحق د جهنم وي نو یا نور داسې څوک شنکیان واړه بچیان یې تللي وي نو هغه بیا شفاعت وکړي. خو که هغه څه هم نه شي سړی داسې مفلس او په داسې دام کې راګیر سي چې یوه خواته لاس نه غځېږي او بیا یې الله پاک راګیر کړي نو بیا یې وخوا نه کېږي. نو که مخکې تر دې چې تاسې څه شي وکړئ نو ستاسې داسې مفلس باید ځان کې جوړ سړی فکر وکړي چې الله پاک یې غني جوړ کړي د الله په فضل سره هغه غني په دې وجه باندې جوړېږي چې په دې دنیا کې د چا حقونه پر چا باندې نشي پاته بس دا سړی غني ده. اگر که د ظاهري دنیا لحاظ د خدای څه هم مسکین بلل کېږي خو دا په واقع کې غني ده. نو الله دې موږ تاسې غنیان جوړ کړي. و دا خبره او یو بله خبره دا کوم دي یو بل حدیث بیانوم هغه ده هغه په دې موضوع په دې برابر باندې ده چې هر هغه مسؤل او هر هغه امام یې که بل مسؤل یې په دې کې باید د الله رضا واخي او د خلکو رعایت ونه کړي مرد. ځکه یو حدیث کې هم راځي وایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق وایي بل حدیث کې راځي وایي زه ستاسو په مخ کې زه اوس حدیث وایم هغه بل حدیث ته چې زه تاسو ته وایم دا مې یو بل حدیث درته وویل چې ما وله نبي اسلام وایي اطاعت د مخلوق په ګناه د خالق کې نسته باید داسې کار ونه کړي چې خالق تر سره ناراضه کېږي او ته د مخلوق مراعات کوې. ځکه چې یو حدیث معاویه رضی الله عنه چې د غټ صحابي ته تېر شوی ده هغه یو حدیث دغه څخه یو حدیث نقل کوم چې هغه څه ویلی دي وعن معاویة انه كتب الى عائشة ان اكتبي الي كتابا توصيني فيه ولا تكسري فكتبت سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله له الله إلى الناس والسلام عليك رواه الترمذي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدرمنو د حدیث الفاظ مستاسو مخکې تلاوت کړل د حدیث مقصد څه ده غدا معاویه رضی الله عنه یو مشهور غټ صحابي ده دا یو خط لیکلی و عائشې رضی الله عنها چې زموږ ستاسې مور ده د نبي علیه السلام کورواله ده او د ابوبکر صدیق صاحب لور مبارکه ده. دا یو د علم یو سرچینه یو مرکز ده. د معاویه رضی الله عنها په خپل دغه کې په خپل ولایت کې او په خپل مشري کې یو خط لیکلی و عائشې رضی الله عنها ته ولېږل دا خط یې ورته ولېږئ ویل موږ ته یو وصیت وکړه داسې خط په یو د خط پر مخ باندې وصیت راته ولیکه چې هغه ډېر کوتاه او لنډه مې ډېر اوږد نه وي داسې وصیت درڅه غواړم راته ولیکه. نو عایشه رضی الله عنها هم دې خوا خط ولیکه په خط کې لوار دا ورته سلام علیک یو خو دې سلامتیا پر تا باندې وي او اما بعد او بیا ورته له سلام ځخه فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس چا که چیش کوله چا که د الله پاک رضا طلبوله او د خلکو په قهر کې خلک ورته په قهر کېدلو د دې کارونه امرونه چلول قسم خلک
خوا به دی خو د الله رضا طلبوله یو داسې امر یې چلوئ. ګور دا عمرا چلولی سي، دا کم څوک امیر وي هغه یو کار کوي که څه خلک به بعضې شیانو کې ناراضه کیږي چې دا کار یې سختي ده، دا یې تشدد ده، لیکن الله په هغه باندې خوشحاله کیږي. نو الله جل جلاله به کفایت وکړي د خلکو د شر څخه به محفوظ کړي او الله به د معاونت وکړي. یو او چا که د خلکو رضا طلبوله په قهر د الله کې، ګوره د حدیث بله ټکره دا ده ومن التمس رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس. چا که طلبوله رضا د خلکو په قهر د الله کې، په غصه او په قهر د الله کې، وکله الله الى الناس، دغه سړی به الله وسپاري و دې خلکو ته، بیا به د خلکو مشکلات نشي حل کولی، الله به هم ځینې ناراضه شي، خلک به هم نشي خوشحاله. زما په حدیث، زما د حدیث دا کوم حدیث ما ستاسو مخکې وایم تلاوت کړی د نبي رسول د حدیث، خو زما حدیث به دې باندې ورته دا کوم زه درته وایم، دا کوم حدیث مې ستاسو په مخ کې کښېښوی، دا د پیغمبر اسلام داسې خبره ده وایي دا خاص کار یعنې هغه چاته ویل کېږي د عایشه رضی الله عنها مطلب هم دا ده چې ته خو اوس امیر سوی یې، د عمراو سره څه مناسبه ده، یعنې ته دی کار وکړه چې د الله رضا طلبوه، که څه بعضې خلک خوابدي کېږي خو الله مه خوابدی کوه، او که ته داسې کار وکړې چې الله خوشحاله کې خلک ناراضه سي، الله رب العالمین به ستا حمایت وکړي، الله رب العزت به ستا حمایت وکړي، د خلکو له طرفه څخه به الله درته کافي سي. که ته دی غواړې ای مسؤله، ای هر هغه څوک چې ته مقتدا یې، که ته دا غواړې چې خلک خوشحاله کړي، اگر که د الله حقوق پایماله کېږي د خلکو د رضا دپاره، نو بیا به ته الله پاک معاونت تر سره پرېږدي، الله به تا ته په هېڅ نظر نه وکړي، تا به خلکو ته وسپاري، بیا چې څه خلک سره کوي هغه به کېږي. نو کله به نو د خلکو رضا هم نه راځي، ځکه چې یو به یو مطلب لري، بل به پر بل رقم خوشحاله کېږي، بل به پر بل رقم خوشحاله کېږي، که دا خوشحاله کوي بل خوا به کېږي، که دغه پر رضا باندې ځي بل خوشحاله بل خوا به کېږي، هغه وایي دا زه دا رقم وایم چې دا کار باید داسې وشي. نو که ته د ټولو پر طریقت لای نه سي، نو خو بېرته بیا خلک هم درسره ناراضه شي، خلک هم ونه خوشحاله کړي. همداسې مسؤلینو ته هم دا باید دا حدیث ډېر مسؤلینو ته ویل شوی، ځکه چې عایشه رضی الله عنها معاویه رضی الله عنه ته لېږلی دا لنډ وصیت یې ورته کړی ده، ول ګوره امیر خو سوی، یعنې دا معنا حدیث کې خو دا الفاظ نه نیول چې ته امیر شوې، یعنې هغه عایشه رضی الله عنها مطلب هم دا ده چې ته خو ستا امیر سوی او خاتم را لېږلی دی چې ته ما ته وصیت وکړه، یعنې هغه وصیت راته وکړه چې د نبي علیه اسلام تا ته کوم وصیتونه ستا سره پراته دي موږ ته یې وکړه. نو هغه ورته وایي که د خلکو رضا طلبوله الله رضا دې پرېښوه، نور لاړلې الله پاک به ستا حفاظت ونه کړي، او که تا د الله رضا طلبوله خلک قسم بعضې شیانو کې خوابدي کېږي، نو الله جل جلاله به ستا حمایت وکړي، الله رب العزت به د هغو خلکو له طرفه څخه یعنې ستا کفایت به له هغو خلکو څخه وکړي، الله پاک به دې محفوظ کړي د هغو له شره څخه. نو اوس مې هم مسؤلینو ته زموږ دا پیغام ده چې ای مسؤلینو د الله رضا تکیه کوي، خلک به ټول درته چی شي، الله به ستاسو کفایت وکړي، الله به ستاسو حمایت وکړي، که خلک خوابدي کېږي، که نړیوال خوابدي کېږي، که خوشحاله کېږي، د الله حدود برپایه کوي، نور به الله رب العالمین ستاسې حمایت کوي، د خلکو په مقابل کې به الله پاک درېږي، د خلکو شر به الله پاک در څخه دفع کوي. نور به انشاءالله که موږ تاسې دغه د نبي رسول دا حدیث جاري کوي، انشاءالله العزیز ټوله اسلامي حکومتونه به پایداري ولري او اسلامي حکومتونه به پر ځای شي، الله پاک به حفاظت وکړي او الله دې موږ تاسې توفیق راکړي چې همداسې وکړو. همداسې که دا خبره نو کوي پسې وړاندې کړو، نو کوي پسې وغځوو، هر امام ته هم دا خبره پکار ده، امام هم د کلي مسؤل ده، که چیرې د امام راولاړېږي داسې کار کوي چې د خلکو د خواهشاتو مطابق لمونځ کوي، څوک وایي دا لمونځ ډېر وزن ډوي، څوک وایي چی شي دې وکړو، څوک وایي څنګه دې وکړئ، څوک وایي سجده او رکوع بیخي ورته، څوک څنګه وایي، نو بیا به ته چی شي کېږي، بیا به ته الله نه کې خوشحاله. او که تا دا وویل چې څنګه د الله رسول ویلي د لمونځ په هغه طریقه کوم، اگر که خلک خوابدي کېږي که خوشحاله کېږي، بیا به الله رب العالمین ستا حمایت کوي. ای امام، دا امام ته متوجه ده، عمراو ته هم متوجه ده، نو الله جل جلاله دې هم د اسلامي امارت او په هر اسلامي حکومت کې کوم مسؤلین وي، الله رب العالمین دې موږ ټولو ته په دغه حدیث په معنا باندې موږ تاسو ته ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، هغه که امامان وي او که مسؤلین. امام هم یو مسؤل بلل کېږي، او بلکې د کلي ملک او د کلي مشر هغه او د کور مشر د ټولو دغه حدیث شاملېږي. هر هغه څوک د الله رضا واخلي، د خلکو خواهشات پرېږدي، که چیرې بعضې داسې شیان وي چې ګوره دا په هغه صورت کې کېږي، دا یو وخت تشریح بلا وکړو، دا په هغه صورت کې کېږي چې خلک دی خواهش تر څه وکړي چې هغه د شریعت څخه د باندې وي، که خلک دی خواهش تر څه وکړي چې هغه د شریعت مطابق بیا ورسره ادا کړه، یا داسې خواهشات خلک ولري چې شریعت یو څه وایي دی بل څه وایي، په دغه وخت کې به ته څه شي کوې، د خلکو رضا به پرېږدې، د الله رضا به طلبوې.
بیا به الله جل جلاله زموږ تاسې په هر ځای کې حمایت کوي او الله رب العالمین دې زموږ تاسې حامی او زموږ تاسې حفاظت کوونکی شي. قدرمنو زموږ د دې خپرونې اخرنۍ او د پای شیبې را رسېدلې دي. تر بیا او بلې خپرونې پورې مې زه پر لوی الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.